سلامونه د نن ورځې د خبرونو هایلایټ ته ښه راغلی. زه اسدالله لودین یم. له پاکستانه د کډوالو د اخراج په لړ کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 313 کورنۍ پر تورخم افغانستان ته اړول شوي دي. دا خبره په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو نن کورنیو رسنیو ته کړې ده. په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ چټکه شوې او هلته د توقیفونو پیښې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ تازه ویلي د نومبر له 2 تر 8 نیټې پورې څه باندې 14,000 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوي دي. په لغمان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي چې په دې ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې 6 کسان مړه شوي. د لغمان د امنیه قمندانۍ ویان یونس یوسفزي ویلي پیښه نن سهار په قرغیو ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله شوې. پیښه کې د یوې ښځې او ماشوم په ګډون 6 کسان مړه شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د لور له مشهور موزیم څخه د غلا شویو ګاڼو د بیرته موندلو هڅې روانې دي. لوران نونز نن یکشنبه ویلي هیڅ شواهد نشته چې وښیي غلا شوې ګاڼې د چیرته پلورل شوي وي. د اکتوبر په 19 غلو د یوې لارۍ په وسیله د دې موزیم نه د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت ګاڼې غلا کړې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د 4 مشکوک کسانو له ډلې احتمالاً 3 تنه نیول شوي. او د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنګلادیش له الف لوبډلې سره لوبه لري. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې تېره ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 ویکټو ماته ورکړه.